أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على سيدنا محمد. چون که شیر اندر بریخ شش کشید در پناه شیر تا چهمی دوید. چون که شیر کله چه نظر کردن شیر نظر کول د زمری در چا په څا کې دا د زمری را رئیسو په څا کې وکتل و دیدنی عکس خضره او ویدی خپل عکس و عکس خرگوش عکس تخصوی مولیدی. چون که شیر اندر بریخی شش کشید در پناه شیر تا چهمی دوید. چون که شیر چې کله زمری اندر بریخی شش په خپل بغل کې اجدغه اصوی کشید را کشکی در پناه شیر په هغه پناه کې د زمری تا چا د څا پر مې دوید رازغستوي هغه د سوی په بغل کې ونیوي زمری هغه لا دوال رازغستل وساته. چون که در چه بنگریدن اندر آب از شیر او در تافت تاب. چون که هغه وخت در چا چې په څا کې بنگریدن وکتل اندر آب په اوبو کې ساته چې سر وروسته کې دواړو په اوبو کې وکتل اندر آب په اوبو کې از شیر د زمري څه او د دغه سوی څه در تافت وځلېدی تاب عکس په هغه اوبو کې د زمري او د دغه سوی عکس معلوم شو. شیر عکس خیش دید از آب تفت شکل شیر فربو خرگوش زفت. شیر زمری چې دی عکس خیش په عکس دید ولیدي از آب تفت هغه اوبو څه تپ چې هغه ګرمې وي یعنی هغه اوبه د اوبو څخه تپ په ګرمۍ سره یې ولیدي یعنی دغه زمری خو ډېر ګرم سوی و د قهره ډک و او په ډېر قهر باندې خپل عکس یې ولیدي چې ویلي شکل شیر شکل د زمری دی پر بچاغ و خرگوش سوی دی زفت چاغ سوی هم ډېر چاغ دی زمری هم ډېر چاغ دی په څا کې دننه پراته دي. دا اوبو کې خو بیا چې سړی وګوري دا د که تاسو فکر باندې کړی په دا اوبو کې چې عکس معلوم شي هغه عکس نو کې بردار هم شي په دا اوبو کې عکس برداره کېږي چې ورته ویې کتل چې هغه بل ډول یو برداره زمری او یو بل ډول برداره سوی ورسره دی. چون که خصم خویش را در آب دید مرو را بگذاشت اندر چه جهیب. چون که خصم خویش خپل هم دشمن یې در آب په اوبو کې دید ولیدي زمری چې ولیدي چې دا زما دشمن په اوبو کې راته ناست دی مرو را دا سوی بگذاشت پرېښوی اندر چا و دې څا ته جهید وغورځېدی چې دا ورغورځېدلی دی و دې څا ته چې اوس هغه سره څیرې کړي. در فتاد اندر چهه کو کنده بود زان که ظلمش بر سرش آینده بود. نو در فتاد ولویدی اندر چهه په هغه څا کې کو چې دغه زمری کنده بود کښوی و دا څا زمری کښلی و. څنګه زمری کښلی و زمری څا څنګه کاشي یعنی دا معنا ځان کې د دې وجه څه چې ظلم اش د دې زمری بر سر پر سر باندې اشته د آینده راتلونکی پروت و. هر څوک چې ظلم کوي هر څوک چې ظلم کوي حتما به د څه مظلوم جوړیږي. الله جل جلاله منتقم خدای دی انتقام اخیستونکی خدای دی د هیڅ چا انتقام الله نه اخیستی خو که څه هم پس له 50 کال که څه هم پس له 80 کال که څه هم پس له 100 کال حتما که په دنیا کې ونیسي په آخرت کې خدای چې دی خو په دنیا کې د اکثره خلکو څخه انتقام اخیستل او اخیستل کېږي. زه به تاسو ته خبرو کوم تاسو وګورئ کوم خلک په مابسو کې ناست دي کوم خلک چې اوس مظلومان دي کوم خلکو سره چې ظلمونه کېږي یا د دې هرات بندیخانې ته ورسئ یا د کندهار بندیخانې ته ورسئ یا د کابل بندیخانې ته ورسئ یا بل ځای ته ورسئ چې ځای ظلم ورسره کېږي تاسو د دې تاریخ مطالعه کوئ حتما د دې څه یو ظلم شوی دی حتما دی یو ظلم کړی دی یا یو داسې ګناه کړی دی چې هغه باعث د دغه شي ګرځي. ولې الله قرآن کریم کې وعده کړې چې ان الله لا یظلم مثقال ذره د مثقال ذره ظلم الله وجه سره کوي. یو اولیاء کرام د خدای دوستان او کاملین خلق دي
دا آفتونه مرضونه بلاوي او مصیبتونه چې راځي دا دوه قسمه راځي. د بعض انسانانو خاص د درجې د بلنده کېدلو لپاره راځي چې خاص د دې درجې په بلنده شي، د دې درجې لوړ شي، الله دې راضي شي او ډېر غټ مقامونه الله تعالی کوي. لکه اوس حضرت یوسف علیه السلام چې بندي شو، حضرت یونس علیه السلام چې بندي شو، حضرت زکریا علیه السلام ته چې تکلیفونه ورسېدل، حضرت یحیی علیه السلام ته تکلیف ورسېدل، ابراهیم علیه السلام ته تکلیفونه ورسېدل، انبیاء علیهم السلام ته رسېدلي وو. حضرت امام رباني صاحب مبارک 2 کاله د ګوالیار په کلا کې بندي وو. داسې مشایخ مبارکان نور اولیاء کرام چې بندي خانې و ظلمونه و دا شان کار کړي دي، دا خاص ویني د درجاتو د ترقي او بعض وخت دا شان د ګناو د رجولو د فارې چې د دې څخه حتما داسې یو څه تر لاس وتلي چې هغه سبب ته دغه شي سوي د دغه دوه حال څخه خالي کېږي، نه امکان نه لري په ټول دنیا کې د آدم علیه السلام څخه تر اوسه پورې چې هر څونه اندازه حتی ناجوړي چې چاته پیښیږي، ناجوړي یې چاته پیښیږي، مریضي یې چاته پیښیږي، یو مصیبت یې چاته رسیږي، په مسلمانانو حالات تر شوي نه د کافرانو نه ده شوي، مسلمانانو کې د دغه دوه حالو څخه خالي یا به درجې بلنده کېږي، ترقي به ورته راځي، یا به حتما د په خپل ژوند کې یو داسې څه کړی وي چې دا به سزا. نو زمري ډېر حیوانان سره څرلي وو، ډېر څانان یې خلکو ته، ډېر کمینونه یې خلکو ته نیولي وو، انوارالي بالاخره دی په خپله په څاه کې ولوېدی او دی په خپله د خرګوش د کمین ښکار شو. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان این چنین گفتن جمله عالمان. چاه مظلم هغه تاریک څاه گشت ګرځېدل د ظلم ظالمان، وای ظالمان او ظلم چې دی دا یو تاریک څاه دی، یعنی عالم این چنین دغه رقم گفتن ویلي جمله عالمان، ټول عالمانو د ظلم سره د ظلم تشبیه د یو تاریک څاه سره وکړه چې ظلم د یو تاریک څاه دی. ټول عالمان څوک دي؟ حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک د ټولو عالمانو مشر دی که نه؟ هغه مبارک څه وایي؟ الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم تاریکي دي په ورځ کې. ظلم د چی څخه جوړ دی؟ د تاریکي څخه، د ظلمات. او تاریکي چیرې؟ په څاه کې دننه، د څاه دننه ډېر تاریکي. نو ظلم حتما ظلمات څخه جوړېږي. ای که تو هر که ظالم تر چهش با حول تر عدل فرمودست بدتر را بتر. هر که ظالم تر، هر څوک چې ډیر ظالم وي، چهش سا اشتده به با حول تر ډیر خوفناک او ډیر ترسناک وي. هر چا چې ډیر زیات ظلم کړي هغه نه به تاریک او خوفناک او ترسناک ساتل کېږي. عدل فرمودست، عدل فرمایلی دی الله جل جلاله بدتر را بتر، بدتر ته بدتر وي. ظلم چې شي دی یو پلاس ظلم پیژندل پکار دي. ظلم څه وایي؟ داسې لنډ تعریف په زه د ظلم درته کوم، داسې یو لنډ په یو مثال دی درته واضح کړم. یو سړی دی خدای نکرده زنا ځنې وشول، پر ځاني باندې څو درې وهل سته؟ څو درې به سړی وي؟ سل وي، اتیا به د شرابخور وي. سل باندې 100 جلده، قرآن شریف کې 100 جلده راغلي، سل باندې. او د شرابخور د بم 80 جلده هم راغلي.
کوم ځای کې آیا کې په یاد دي چې ووایه او زانی و زناکاره تاسې دوی ووهي 100 دورې اشه د سواني د جلده جم په یاد هغه نسته یا دا دا ویني حج قذف دی دې ته حج قذف وایي حج قذف یعنی چې څوک د یو چا نسبت په زنا ته وکړي یو څوک په چا پر تهمت وتړي چې وایي دا زنا یې کړې ده او هغه نه یې کړې نو دا ښکنځل چې ورته وکړي نو تاسو به دا سړی 80 دورې ووهي ښه دا خو ویني شرعي حکم دی که یو حکومت راولاړ شي یو سړی راولاړ شي او دغه 100 دورو پر ځای باندې دغه سړی 101 دوره ووهي نو دغه 100 دورې ټولې عدل وو دا عدل وو د الهي حکم پر ځای کول وو هغه باندې دی مأمور و حتما به کولی خو په دغه یوه دوره باندې دی داسې ظالم بله کېږي چې دغه یوې دورې انتقام به حتما په ورځ آخرت خدای تعالی ځنې اخلي بیا په دنیا کې ځنې اخلي په دغه دوره دی ظالم دی ظلم څه ته وایي د شریعت د حدودو څخه تجاوز کول د شریعت د حد څخه چې چا تجاوز وکړي هر انسان د بل انسان سره به د شریعت معامله کوي که د شریعت څخه یو ګام یوه سانتي دی ورچیر شو او د شریعت څخه خلاف یې د هغه سره معامله وکړل په دا حدیث اوس چې موضوع وکړي ظلم څه دی د شریعت څخه خلاف عمل کول اوس نو که وهل وي که د مال اخیستل وي که د مځکې اخیستل وي که د نور تکلیفونه ورسول وي هره معنا باندې ښکنځل ورته کول وي غیبت کول وي په هره معنا چې د ظلم ورسره وکړي دا ظلم غیبت لوی ظلم دی چې څوک د چا غیبت کوي د چا راپور یې چاته وایي دا لوی ظلم دی دا حکومت خو ډېر ښه شی دی حکومت ډېر ښه شی دی دا نه دا حکومت یا مطلق حکومت حکومت ډېر ښه شی دی ولې صحابه مبارکانو حکومت کړی دی د صحابه مبارکانو معمول دی انبیاء علیهم السلام کړی دي سلیمان علیه السلام پاچي کړی دی یوسف علیه السلام پاچي کړی دی داود علیه السلام پاچي کړی دی دا انبیاء علیهم السلام ټول مشرتوب کړی حکومت یې کړی ډېر ښه کار مګر و چې د شریعت سره برابر او که خدای نه کرده د شریعت څخه د سړي څه ګام وشي لږ بس ظلم دی بیا نو در حکومت بد شی نشته بیا نو در قدرت بد شی نشته اوس په دا ماموریتونو کې اوس د حوزې ماموریت دی یو داسې شی دی په دې کې یو مامور ناست دا نو بیا ډېر خطرناک هم دی خطرناک ده قدرت ډېر خطرناک دی په دې ډېر خطرناک دی یو حوزه ده یو ناحیه ده یو مامور دی ناست دی چارڅونه ښه سړی دی دا مامور خو په دې ناحیه کې غلا کېږي دی د دې غلا په تور باندې 10 کس راولي اقرار تحقیقات به ځینې کوي او تحقیقات نو د افغانستان تحقیقات تاسو معلوم دي د افغانستان تحقیقات چې په شی به وتړي او پورته به کې کېبل ورته کش کی وهيبه تر اساسه پورې چې د بل چغلاوي لا په ځان پورې تړي تر اساسه پورې به وایي هغه چې د بل چغلاوي لا په ځان پورې وتړلې برابر نو فدا دي اقرار وکړي اګه د ناراولي لاس ولا مور پرته دا چې بلاو اوس نو دا پښتنه په کار ده چې آیا شریعت موږ ته اجازه کړی چې څوک وهم یو شی ثابت شوی نه دی باندې یو غلا او تهمت شی باندې ثابت شوی نه دی او زه دی وهم آیا شریعت ماته د اجازه راکړي کنه یا لکه د رد المحتار مسله ده
هغه وایي دغسې یو قاضي و او همدغسې یو د حکومت مامور و ولا قاضي ورته ویل چې ته دغه څوک چې غل وي د غل به ته وایې نه د غله څه به اقرار اخلي بې وهلو هغه له څنګه بې وهلو ځینې واخلي وایي بس نو دا د وهلو حق باندې نه لري هغه ورته ویل ول تا غل لیدلی دی چې په خپله اقرار کوي چې ما غلا وکړل غل څنګه اقرار کوي برای قیصر سلطنه فقیهش ما برای را چپکی چه څو لفتی ووایه هغه د څه په داسې نارې امر قیصر گفت ما رأیت ظلما اشبه بالعدل من هذا ما ندی لیدلی هغه ظلم چې هغه د عدل سره مشابه غیر له دغه دا داسې ظلم دی چې د عدل سره مشابه دی یعنی بیا هم ظلم وبلل شو بیا هم ظلم بیا هم عدل نه دی فقط مشابه د عدل سره دی عدل یعنی د یو انسان وهل د یو انسان وجل د یو انسان بې عزته کول یو انسان ته تکلیف رسول بغیر له شریعت څخه چې شریعت ته اجازه نه کوي حرام حدیث ورکړی دی وای چې کلمه شریف وویل من قال لا اله الا الله چې کلمه شول فقد عصم مني ما دمه وماله وعرضه او كما قال چې لا اله الا الله هو دا هغه وینه زما څخه محفوظ ده مسلمان دی دا وینه لاس سره مال ته لاس سره عرض او عزت ته لاس سره الا بحق الاسلام بحق الاسلام یعنی که قاتل و قاتل کې قصاص به کې زنا وکړه سلسله به او که بل ګناه وکړه حد به باندې جار کې دغه څه اخته نه دی وجلای شي او نه د مال اخلي شي نه بیزت نو دا بعضی کسان نه دا چې بعضی کسان یا په حال هم دا چې بعضی کسان پیدا کیږي ویني خو زموږ د ناپوهي د موږ نو کې پوهیږو نه فکر مو نه رسیږي دا چې واقعات ما په خپل ولیدل چې مثلا یو چا به سر رشتان غټ و انا یو څوک چا به پسې ځغستله په عام بازار کې هغه به له سوي و د وفسي له سوي ازای بیراته کې د دغه نوم غټه په غاړه کې یو د یو دغه نوم غټه په غاړه کې یو د یو اخر چې پیدا کی برابر په غچ باندې داش روشکای په شوې است په راساکي په عام بازار کې دنیا و پراتول سکوره په ظاهر چورتو غره شریعت عملي کی څنګه هغه غټ سر ته مخنیوي وکي هغه غټ سر خو یو مکروه یا شي چې خو هغه جلال حکم اما دا چې په ټول بازار کې ټول دنیا ورته ګوري او د په سر کې یو څوک لارې ورتېري او د دې لګوټه یعنی دا ټول توهین د مسلمان توهین د مسلمان ګناهی کبیره اکبر الکبائر او د سر د ورستانو غټول یو مکروه د مکروه د مخنیوي د فاره د مکروه مخموش په کبیره ګناه باندې نیسو دا ظلم په دې وجه ظلم دی چې تا د مکروه مخه په کبیره ګناه باندې ونیول اوس هم بعضې په ځایو کې داسې حالت روان بې ځایه بې مورد دا د دې لپاره ما وویل چې ما د طالبان پوه شي متوجه شي چې نه باید سړی داسې وکړي نه باید موږ د شریعت څخه یو ذره قدر تېر شو چې څنګه شریعت ورته ویلي هغسې باید وکړو نو هر که ظالم تر چه اشباه والتر عدل فرمود است بدتر را بتر هر که ظالم تر څوک چې ډېر ظالم وي چه اشدده به بهولتر ډېر هولناک وي عدل فرمود است عدل فرمایل دی النبي عليه الصلاه والسلام يحدث لاجو بدتر را بدتر لره بدتر سزا هر چې بد وکړل بد سزا ورکول کیږي انا وی من اساء فعليها چې بد کار وکړي ګناه وکړل فعليها فرده باندې بعائد کیږي فرده باندې سزا کیږي ای که تو از ظلم چاهی میکنی از برای خیش دامی میکنی ای هغه څوک چې تو چې ظلم د ظلم څخه چاهي څا میکني کاږي څا کاږي د ظلم په وجه باندې از برای خیش د پاره د خپل ځان دامي دام میکني کاږي یا میتني کوشش کوي چې خپل ځان لپاره دام جوړ کړي
بر ضعیفان گر تو ظلمی میکنی دان که اندر قعر چاهی چیزی او بیبنی بر ضعیفان پر ضعیفان باندې ګرتو کته ظلم میکنی کوي دان پوسه کې اندر قعر چاهی چې په بیخ کې د هغه چای بی بنی یعنی بی بنیاد بی بنی یا بی اندازه نه لري په یو نهایت عمیق ژور څاه کې بلویږي گرد خود چون کرمی پیلا بر متن بحر خود چهمی کنی اندازه کن گرد خود پر خپل زمانی شاوخوا چون کرمی پیلا لکه هغه کرمی پیلا بر متن مره کړه یعنی ټول کوشش د خپل ځان لپاره مه کوه هر څه په ځان کې منحصر مه بوله هر څه د خپل ځان مه بوله کرمی پیلا چی ده؟ کرمی پیلا خو موږ تاسو ویلو د ورېښمو چینجی چې ورېښم ځینې راوځي دې ته کرمی پیلا وایي دا کرمی پیلا چې دی هغه وینې پر خپل ځان باندې داسې راګرځي ټول دی داسې راګرځي ولې هغه ورېښته چې د بدن سره راوځي او ورېښته هم دی داسې راڅرخي نو وایي ته داسې مه کوه یا زموږ په پښتو کې وایي مېمزورماک کوه دی زما دا زموږ پښتنو کې یو متل دی وایي مېمزورماک کوه دی زما اته نو وایي داسې مه کوه چې مطلب که د دنیا ګټې دې مې د ځان لپاره غواړې که د آخرت ګټې دې د ځان لپاره غواړې د بل چا پروا نه لرې داسې مه کوه گردی خود پر خپل شاوخوا باندې چون کرمی پیلا لکه ورېښمو چینجی بر متن مه راګرځئ بهر خود د خپل ځان لپاره چهڅا میکنی کاږې اندازه وکړئ فکر وکړه سوچ وکړه چې خپل ځان لپاره ته څنګه کار کوي یعنی انسان باید دې ته فکر وکړي چې شریعت مقدس سنت طریقه هغه څه دي چې د الله جل جلاله په وحي سره د ابتدا څخه انتها پر مشترک او بل دا چې د سنت طریقه او شریعت چې الله جل مشترک استولې دي د دون عادلانه احکام دي چې د دنیا ټول مخلوقات حکما او جهلا ټول سره یو ځای شي حکومتونو او انګريزانو کفارو شورویانو لندنیانو ګرد سره یو ځای شي د یو سنت جواب ولاکه وای د یو سنت په اندازه باندې عادلانه حکم ولاکه جوړ شي چې د دنیا ټول کفار سره یو ځای شي بیا هم چې هر څونه اندازه پوها په کار واچي د یو سنت طریقې اندازه ولاکه د یو سنت کې چې څونه عدل پروت دی په یو سنت کې چې څونه هنرونه حکمتونه پراته دي هغه ولاکه جوړ موږ ته علاج مخترع کړي باید دغه سنت او دغه شریعت په کامله اندازه موږ عملي کړو او په کامله اندازه یو ګام په هیڅ لاره کې طرف تیر نشو نو به دغه زموږ عدل چې دی د شریعت تحمیلول د افسوس ځای دی په اول ورځ ناسو نوم یو ځای واورېدل د یو راډیو څه مې واورېدل چې په پلانکي ځای کې سنګسار شوی دی د یو ځای خبره ده په پلانکي ځای کې سنګسار شوی دی او هغه ځای د طالبانو علاقه ده د چا علاقه ده په کندوز کې شوی سنګسار شوی دا سنګسار دی دا هغه د وحشت عمل دی و دا پلانکی دی پرجه سنګسار د وحشت منشي نو دا خپل دا سره ناسم ډېر افسوس راته وکړ ما په دې راډیو کې دا نطاقم ځان ته مسلمان وایي دا راډیو والا هم ځان ته مسلمان وایي خبر چې ورته راوړ دي هغه هم ځان ته مسلمان وایي هغه راپوري هم ځان ته مسلمان وایي دا کومه اداره چې جوړه ده دغه ځان ته مسلمانان وایي دا د حکومت د اطلاعات او فرهنګ داخله کې هم ځان ته مسلمانان وایي قسم په خدای چې هر څوک ورسره تایید کړي چې سنګسار د وحشت عمل دی چې هر شی در سجده کښلی په ولا کې د اسلام بوی پاتې د ایمان بوی ولا کې پاتې چې دې سنګسار ته وحشت وایي
په دغه خبر سره ما د سوچ کاوه ما دغه رادیو والا خبریال یې راپورچي یې ابل په یو کې لاوله بله ایمان حتی چې هغه ورسره اوري ورسره قاني هغه لاولات ایماندار په دغه حالت چې څوک په دغه باندې مازې قناعت لري یا مازې زغف ورنیسي او په راضي هغه ملاک ایماندار پاتې شي څنګه د شریعت مقدس یو حکم ته وحشت وایي څنګه مسلمان یې بیا هم ته کلمه شریفه وایه دعوه د مسلمانۍ کوي د آیات سره حکم نو نن د ایمان هغه کمزوري ده چې او سيعود غریبه خبره ده چې ایمان ډېر مسلمانۍ ډېره کمزور راشي دغسې به غریب و کمزور نن چې سړی ورته وګوري خصوصا په حکومتي طبقه خلکو کې په دغسې اعمالو باندې چندانې مسلمان نه پاتې شي چندانې منظم مسلمان نه پاتې په داسې خلکو کې چې داسې اعمالو باندې اخته مګر و دا خبره سته چې اصلاح د دغسې اعمالو هغه بېرته بیا شریعت طریقه غواړي نه باید چې موږ د ظلم جواب په ظلم ووایو او نه باید چې د شریعت او د اصلاح دپاره په ګناه وخت شي یا په شرعي طریقه باید اقدامات وشي هر څوک چې اقدام کوي که د چا په وسه پرې کوي په شرعي طریقه باید وکړي د شریعت څخه باید یوه ذره تجاوز انسان څوک ونه کړي ښه مرضعیفان را تو بی خصمی مدان از نبی اذا جاء نصر الله بخوان مرضعیفان را ضعیفان لره تو ته بی خصمی بی خاونده بی مددگار مدان مبوله دا خصم په دوی معنی باندې راځي یو دا دی چې سړی دی وای هغه خصم دی هغه دشمن دی د مقابل دی یو بیا خصم هغه ته وایي چې هغه د وکیل مدافع دی د دفاع کوي د وکیل دی د وکیل و د مدافع د دفاع کوونکي په معنا باندې راځي دې ته خصم وایي یعنی یو خصم علیه دی یو خصم له دی یو د دشمن دی یو خصم دی چې یعنی د همکاري کوي د خصم دی د دشمن نو مرضعیفان را ضعیفان در توته بی خصمی بی خصمه بی مددگار بی معاون مدن مبوده از نبی د قرآن کریم سه وای اذا جاء نصر الله بخان وای و اذا جاء نصر الله والفتح حضرت جناب حبیب الاسلام صلی الله علیه وسلم څونه ضعیف څونه کمزوري په مکه مکرمه کې مګر څنګه نصر د خدای تعالی ورته راغلی نو وای هر ضعیف ته د الله نصر روان دی یا ژر یا څه وخت وروسته پام کوه دا فکر ونه کې زموږ په پښتو کې متل دی وای په پښتو کې پښتانه ډېر وای اصلي د پښتو متل دی وای ازارم خدا داره چې ازاره دی خدای خو لري یعنی ازاره سره ظلم نه کوي ازارم چې په خدای څخه په لاخه مو دا ازاره پیسې په لاس باندې ازاره ته پیسې مم دغه کوچ ورته دغه ازاره دی پروانه در پیسې وځي نو څه ازاره پیسې به نه ځي اخته مال به نه ځي اخته بیزته کوي بنه بیا به کوي بنه تعرض ونه باندې کوي ازارم خدا دار نو ضعیفان به خصم بوده گر تو پیلی خصم تو از تو رمید نک جزا پیرن ابابیلت رسید د علم تر کیف قصه خو یو اندازه در معلومه ده کنه در معلومه بسم الله الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خو خیر خو قصه وجده ده فلن ده ولغه شو چې د کافرانو د ابرهی اشرم په نامه باندې یو کافر و هغه را روان و غوښتل چې مکه مکرمه خراب کړي انو دوی پیل درلودي د ابرهه پر پیل باندې و هغه پیل باندې د محمود نوم یې دا غټ پیل و او دا فوج ټول پر پلان باندې روان مکه مکرمه ته چې ورسېدل هغه غوښتل چې مکه مکرمه د مابین یو څه چفای کی الله جل جلاله د ابادلو د توتکی په شکل باندې مرغان خرواصل نګر د پخلو کې دبرې وي اډبره پر علاقه ویل پلان ملانیم لکه دیم لکه مابین وست لاندې قصه ویني دا شي
خدای تعالی وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ته نه ګورې کیف فعل ربک باصحاب الفیل خدای تعالی په اصحاب الفیل څه چم وکړي چې مکه مکرمه دا ویني د نبی علی اسلام ورسره د پیدایښت څخه چې د مبارک پیدا کېدی د څخه د لږ کلونه د سیوجي سلويش کال اندازه دا قدر در مخه ده کیسه پیښ شول یعنی د نبی علی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک نیکه عبد المطلب صاحب ژوندی عبد المطلب صاحب د دې سره خبرې وکړې عبد المطلب صاحب ورته رالی او دغه ابراهیم هاشم ته هغه راوستي وزد د سره څه خبرې ده هغه چې ورته رالی د ابراهیم سره چې خبرې شروع کړې ابراهیم دا فکر وکړي چې د مکې مکرمې دپاره یو پلان لري راته وایي چې مثال مکه داسې زارۍ مارۍ به راته کوي هغه چې ابوالمطلب سره راغلی ورته ویل دغه ستا پوځي راغلي زما د سلطاني اوښان و هغه یې اخیستي زما اوښان راکړه هغه ابراهیم ورته ویل وی ماشوال ته د مکې مکرمې مشر یې ماشوال ته هوښیار سړی ته راغلی یې اوښان غواړې ماشوال ته زما څه مکه مکرمه غواړې د مکې خلاصون ما څه غواړې ماشوال ته په دې شفاعت راغلی ته خو د مکې مکرمې سره ته داسې خود غرض یې خپل یوازې خپل اوښان غم در سره دی د مکې غم نه در سره عبدالمطلب داسې نه عبدالمطلب صاحب ورته ویل داسې نه دی لکه ته چې فکر کوې زما 100 دانې اوښان دي هغه اوښانو چې زه راغلی یم خپل اوښان غواړم مکه مکرمه زما نه ده هغه خپل مالک لري هغه خپل مالک لري په ماره نه هغه خپل مالک خلاصولی شي د هغه اختیار که نه خلاصول هغه که غوښتل د هغې دفاع نه دا د هغې اختیار دی د مکې مکرمې اختیارات ما سره نشته مشر یم د دې ښار مګر و د مکې مکرمې مشر نه یم که مکرمه خپل صاحب لري خپل مالک لري هغه راغی د اوښان ورته عتیق ولاړ هدې غرو ته سره ولاړ دی چې غرو ته سره ولاړه الله جل جلاله خو دا خبرې واورېدلې نو خدای تعالی جو داسې انتقام نه اخیستی چې په ډبرو باندې بمبار یې پر شروع کړي د توتکیو بمبار یې پر شروع کړي داسې بمبار پر شروع شو داسې مسخره بمبار نو نو اره دا ناس به پر پټل باندې وموښتل تر هغه لاندې باندې ووتل پر انسان به وموښتل دغسې به برما بیا کړي داسې بمبار پر شروع شو داسې د ما بینه شوي حتی یو سړی یې پاته شو دا ټولو کې یو سړی پاته شو په ګرده فوج کې یو سړی پاته شو هغه سړی ولاړ چابکي پاچا ته خبر یووړ پاچا ته چې خبر یووړ پاچا ته وویل داسې موږ کللي وو داسې وو دغسې توتکیانو غوندې شان راغله او داسې بمبار په موږ باندې وکړي ډبرې راباندې وغورځول د پاچا زړه ته نه لید دا څه وایي تاییدلي توتکۍ په خوله کې ډبرې راځي خلک وایي دا شتي سخن مه وایه دروغ مه وایه هغه په غوږ تلیفونونه نه وو شوي نه وو چې هغې نیولي وایي دغه سړی وو حال یې راوړي دا کیسه یې وشوه پاچا یې زړه ته نه لید پاچا دا دروغ وایي هغه دا کې توتکۍ سکه دا پاچا د ابابي نه پېژني ابابي څه شي دغه شی دغه نه ده دغه توتکۍ دغه شی چې دغه شی توتکۍ راغله دغه سړي په سر دا راپورچې نو په سر ودرېد د یې بمبار پاچا هم ولید ټول ولید پارلمان داسې بمبارېږي خدای تعالی ساتلی چې عمره خور راوړي هم یې د ګردو په مخ کې وکړي چې مطلب ګرده ثبت وکړي نو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ته نه وینې څه چم وکړي خدای تعالی په اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل آیا خدای تعالی هغه د دې مکر چم په ناکامي کې واچاوه په څه شي دي وارسل عليهم طيرا ابابيل خدای تعالی پر راواستو پر دې باندې طیر ابابیل هغه ابابیل مرغانې پر راواستو په څه شي دي ترميهم بحجاره من سجيل چې بشتري د خلک بحجاره په غډبرو من سجيل د پخو خټو پخې خټې د کا پخې خښتې دغسې دانې دا یې پرېږده کولې فجعلهم كعصف لکه خوړل سوي ورته تنیه د خرما او داسې سړي ورته نو مولانا سامبرک وایي گرد و پیلی خصم تو از تو رمید نک جزا طیرن ابابیلت رسید وای کبر مکوه کبرجن مکیږه گر تو که ته پیلی که ته پیلیه
خصم تو او ستا خصم ستا هغه دشمن از تو د تا سره میر ځغلي نک یعنی اینک دادی جزای جزا طیرن ابابیل طیر ابابیل اتال رشید روشه که ته کبرجن کېږي او د ځانه څخه پیل جوړ کړی وي او زه خو داسې څوک یم چې په ما د هېچا وس نه رسېږي زه پر هر چا ظلم کولی شم هر څوک رغځارولی شم دا فکر مه کوه په تا باندې طیرن ابابیل بیا درپسې کېږي گر ضعیفی در زمین خواهد امان غلغل افتد در صفاه آسمان گر ضعیفی که یو ضعیف انسان یو ضعیف مخلوق در زمین په مځکه کې خواهد وغواړي امان د خدای تعالی څخه که وفلا یو ضعیف و الله ته ورنارې کړل چې یا الله کومک مې وکړه غلغلي و نارې افتد ویږي در صفاه اسمان په اسماني فوج کې د اسمان په فوجونو کې به نارې و بغارې جوړې شي چې دغه ځای ته فورا کومکونه راشي گر بدن دانش گزی پرخون کنی درد دندانت بگیرد چون کنی گر بدندان که په غاښونو سره اش دغه ضعیفه گزی وچ چې پرخون ډک د وینو کني کې که د یو چا بدن په غاښو باندې ونیوي او په غاښ چې وچ شي او ظلم دې ورسره وکړي درد دندانه په درد د غاښونو به بګیره ونیسي تا چون کني بیا به څه کوي الله جل جلاله تا د غاښونو په درد باندې مبتلا بیا به څه کوي په داسې عذاب دې اناخته کړي چې دا عذاب چا نشي کولی شیر خود را دی در چهوز غلو خیش را نشناخت آندم از عدو شیر زمری خود را خپل ځان دید ویلی در چا په څا کې در غلو په ډېر مبالغه کولو کې یعنی در اندازه تیر شو کبر ده د اندازه ته تیر شوی خپل ځان په څا کې ولیدي خیش را نشناخت خپل ځان نه وپېژندي آندم ورګوري از عدو د دشمن څخه سر نو خلاص لازم کزنا دشمن عکس خود را او عدوی خیش دید لا جرم بر خیش شمشیره کشید عکس خود را خپل عکس او ده عدوی خیش خپل دشمن دید ویدی یعنی خپل عکس ویدی فکر وکړي چې ما دشمن دی لا جرم نو خامخا به خیش په خپل ځان باندې شمشیر توره کشید را کشید او توره د هلاکت په ځان کشید ځان ساته واچوي ای بسا ظلمی که بینی از کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان ای بسا مولانا صاحب نصیحت را تکی و ای بسا ظلمی دیر داسې ظلمونه چې بینی چې ویني از کسان د خلکو څخه چې خلک راځي ستاسو سره ظلم کوي یو راځي پیسې دي خوري بل راځي ښکنځل درته کوي بل راځي بېآبه کوي دي بل راځي غیبت کوي بل ناحقه در سره کوي دغه ظلم چې ته د خلکو څه وینې خوی تو باشد دا ستا خوی وي در ایشان په دې کې ای فلان کې دا ستا خوی و عادت وي ستا څه دغه شان څه وي یا هفته در مخه یا میاشت در مخه یا کال در مخه یا 10 کاله در مخه یا 20 کاله در مخه یا 50 کاله در مخه ستا څه دغه عمل تاجر سوی دی د بل سره دغه ظلم کړی دی ستا سره دغه څه وسکیږي خو نه بده اندر ایشان تافتا هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو اندر ایشان په دې کې تافتا ځلېدلې دي هستی تو او جستا استا د بدن اخلاق په دې کې اوس پیدا شوي دي از نفاق د منافقت او ظلم د ظلم څخه بدمستی تو ستا د بدمستی څخه چې تا په خوا بدمستی کړې ده ظلم دې کړی دی منافقت کړی دی هغه اوس په دې کې موجود شو او د هغه ځای ستا مقابل شو ستا عکس هلته ښکاره شو آن تو ایو آن زخم بر خود میزنی بر خود آن ساعت تو لعنت میکنی آن تو ای اغه تیه اچ بل تاسو ظلم کی اغه خپل تیه و آن زخم اغه زخم بر خود پر خپل ځان باندې میزنی تویه بر خود پر خپل ځان باندې اساته غوړي تو لعنت میکنی چې پر بل باندې لعنت وای پر ځان باندې وای در خود آن بدرا نمی بینی عیان ورنه دشمن بود ای خود را بجان در خود خپل ځان کې آن بدرا هغه بد نمی بینی عیان ښکاره نه ویني ورنه کني نو دشمن بود ای دشمن وی خود خپل ځان را بجان که چې په خپل ځان کې هغه شی لیدلی هغه بد اخلاق بد منافقتونو بد مستی هغه کتاب خپل ځان کې لیدلی خپل ځان دشمن به جوړ شوی وای اما خپل ځان کې نه ویني نو ځکه په بل کې ویني
چون حمله بر خود می کنی ایساد مرد همچو آن شیری که بر خود حمله کرده. وای دغه چې ته د بل سره ظلم کوې حمله بر خود می کنی دا اصلا پر ځان حمله کوي ایساد مرد ایساد انسانه همچو آن شیری لکه هغه زمری که بر خود چې پر خپل ځان یې حمله کړ حمله چې پر خپل عکس یې حمله وکړ خپل افراکس یې حمله وکړ خود ځان یې تباه کړي. چون به قعر خوی خود اندر رسی پس بدانی کز تو بود آن ناکسی. چون به قعر چې هغه پای ته خوی خود د خپل خوی اندر دننه ورسېږي هر وخت چې د خپل ظلم کې ته گرفتار شولې هر وخت چې قبر ته ورسېدلې په قبر کې چې حقیقتونه در معلوم سي پس بدانی پوه بسې کز تو چې تا څه بود آن ناکسی هغه ناکسی هغه ستا څخه په دغه بل سره خلاص شي. شیر را در قعر پیدا شد که بود نقش او آنکش دیگر کس می نمود. شیر را زمری لره در قعر په هغه پای کې د څا پیدا شو که بود چې و نقش او نقش ددو عکس ددو آنکش دیگر کس می نمود آنکه هغه اشدل را دیگر کس بل څوک می نمود ښکاره کړي هغه شده ته بل څوک ښکاره کړي هغه عین د نقش و د عین د شکل و نو هغه چې د بل څوک ستا سره یو څه کوي هغه عین ستا عکس دی چې هلته پیدا کېږي. هر که دندانی ضعیفی می کند کار آن شیری غلط بین می کند. هر که دندانی ضعیفی هر څوک چې غاښونه د یو ضعیفه می کند کاږي هر څوک چې لاس چې او بل یو ضعیفه انسان په د مخ باندې وي او غاښونه یې په سوکه ورباسي کار آن شیری غلط بین کار د هغه زمري غلط بین چې غلط بین و می کند کوي د هغه زمري غلط بین زمري کار کوي د کار زمري چې غلط څه دی دغه غلط دی. ای بدی دا خال بد بر روی عم عکس خال توست آن از عم مرم. ای هغه څوک بدی دا چې لیدلی دی خال بد خال بر روی عم پر مخ باندې د اکا یعنی د یو بل انسان پر مخ چې تا یو عکس لیدلی دی یو خال لیدلی دی یعنی یو صفت یو بد اخلاقی یو عیب چې د بل چا په مخ کې ته وینې عکس خالت دا ستا د خال عکس دا ستا د عیب عکس دی آن هغه از عم د بل انسان څخه مره مزغله ته چې په یو چا کې عیب وینې په دغه پوه شه چې دا عیب چې ما ولیدي زه ولې د خلکو عیب ته متوجه یم حتما په ما کې یو عیب شته چې زه د بل عیب ته متوجه شوی یم. مؤمنان آیین یکدیگرن این خبر می از پیمبر آورن. مؤمنان مسلمانان چې دی آیین انداره یکدیگرن د یو د بل دی این خبر دا خبره می په تحقیق سره از پیمبر د نبی اسلام رسول آورن راوړي دا خبره د نبی اسلام رسول سره غلې چې مسلمانان ټول یو د بل انداره بسته که بیا سبا بیتونون درستی شي ها دا سیسه مناجاتی ډېر خوندور مناجاتی کس کې ووایي دا صحبت بلا ووایي ښه خوندور مناجاتی ډېر ښه خوند کوي. پیش چشمت داشتی شیشه کبود ځان سبب عالم کبودت می نمود. پیش چشمت په وړاندې د سترګو اڅتا داشتی درلویدی دا دغه کې دا غواړو د سره